ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان بشیر بشردوست. د اړمنو کورنیو د ملاتړ په دوام کې د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د یوې نړیوالې موسسې په همکارۍ 130 مستحق او بې ځای شوو کورنیو ته نغدي مرستې وویشلې. ورته مهال چارواکي وایي چې هرې کورنۍ ته څه باندې 1,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي اسدالله وفا وایي چې په تیرو کلونو کې د کورنیو جګړو له امله یو شمېر بې ځای شوو کورنیو ته نغدي مرستې وویشل شوې چې هرې کورنۍ ته څه باندې 1,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. بلخ ولایت کې په 12 ناحیو کې د تیرو کلو د انقلاب د وجه کم کسان چې بلخ ولایت ته را بې ځای شوي وو د بلخ ولایت د مهاجرینو د ریاست څخه په هماهنګي او د مالي مرسته د WHH موسسې له طرفه په بلخ ولایت کې 130 کورنیو دپاره 1,490 روپۍ توزیع شولې. همدا لړۍ به په بلخ ولایت کې الحمدلله نور هم کوشش کوو چې دا لړۍ جریان پیدا کړي. ښاغلی وفا همداراز له ملي سوداګرو پانګوالو او خیریه بنسټونو غواړي چې د راستنېدونکو کډوالو او بېوزلو کورنیو د ټولنیز وضعیت د ښه والي لپاره لازمه همکاري وکړي. په ټولو همکارو مؤسساتو په شرکتونو او په خیریه بنسټونو باندې مو هم دا غږ ده چې په بلخ ولایت کې چې کوم میشت دي او د دې مهاجرینو د دې زموږ سره لاسنیوی وکړي د دې زموږ سره همکاري وکړي. دا یو مظلومه طبقه ده. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست په تیر یوه میاشت کې سلګونو نویو راستنېدونکو او اړمنو کورنیو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د ترویج عمومي مدیر حسین عظیمي وایي په دغه ولایت کې هر کال شاوخوا 2000 هکټاره سویابین کرل کیږي او سږکال هم سلګونه جریبه سویابین کرل شوي او ښه پایله ورکړې ده. سالانه در حدود 1980 هکتار زمین سایه تحت کشت سویابین می باشه که امسال هم خوشبختانه ما در حدود 1900 تا 2000 هکتار زمینه در این ولسوالی فوق الذکر سایه تحت کشت نوای سویابین بوده. ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په بلخ ولایت کې سږکال د موسمي ورښتونو او اصلاح شوو تخمونو له امله د سویابینو حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیاته شوې. نسبت به سال گذشته تقریبا 20 تا 25% حاصلات افزایش نشان میده. چرا امسال نظر به بارندگی موسمی، نظر به آب فراوان و تخمای اصلاح شده که بهترین تخم امسال به موقع به دسترس یقین قرار گرفت. په ورته وخت کې د بلخ ولایت له کروندګرو څخه علي اکبر او اجمیر خان وایي چې سږکال خلکو د سویابینو کښت ته زیاته لیوالتیا ښودلې او همدارنګه د تیر کال په پرتله د سویابینو کروندګرو ډیر حاصلات ترلاسه کړي دي. امسال خیلی مردم علاقمند بود و تعداد سویابین هم خیلی زیاد بود. تقریبا در حدود از پارسال 1000 تن میشه. امسال تا 30,000 تن سویابین در شلگر کی شده. اگر پارسال 1% بود امسال 5% شده در مقابل سویابین. اگر پارسال 1000 تن بود امسال 3000 تن شده، 5000 تن شده، بالا شده دیگه. دهقانان بسیار سویابین زیاتر کشت کرده و مردم بسیار راضی. د یادونې وړ ده چې د سویابینو دانې په خپل ترکیب کې 15% پروتین، 15% کلسیم او 60% غوړي لري چې یو له غوره او قوي کرنیزو بوټو څخه شمیرل کیږي. د بلخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ملاپامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.